په نوم د لوی رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه اول خو د دې پروګرام ټولو ترتیبوونکو ته ډېره زیاته مننه او بیا په څونه مینه او په اخلاص چې تاسو ټول راغونډ شوي یئ نو یقینو کې ما سره الفاظ نشته چې زه تاسو شکریه پیدا کړم. د دې ټول افغان قوم هم شکریه ادا کوم چې د کومه ورځې نه موږ دلته قدم ایښی دی ټول ملګري ډېر زیات تنظیمونه ډېر زیات ملګري دا خواهش لري چې ملاقات وکړي خو چونکې هغه پاسیبلیټي ونه نو موږ د دې ټولو د مینې ډېره زیاته مننه کوو خو بیا هم چې څونه ګنجایش کېدی شو څونه پاسیبلیټي کېدی شو ملګري ټول رالل او بیا ورته زه مبارکي هم ورکوم. دا پرون چې کم مراسم وشو د ولس مشر اشرف غني صاحب دا دویم ځل چې کومه اوت ټیکینګ سرمني وشوه د نظام په مسلسل او دا کم کنټینویشن چې د نظام وشو د جمهوریت وشو زما په خیال دا یو ډېر امپورټنس لري د دې خاورې په مستقبل کې او بیا کوم پیغام کېدای شي چې سرخوښې داسې وي چې هغې دا کوشش کړي چې مونږ څه ورانې وکړو دا پروګرام خراب کو خو کم پیغام چې دغه پنډال نه پرون ټولې دنیا ته لاړو خالي دلته چې کم شرخوښې و هغې نه ټولې دنیا ته لاړو افغان قوم چې کم قوت او کم استحکام مظاهره پرون دغه پنډال نه وکړه چې هېڅوک هم ونه خوځېدل او بیا ورپسې اشرف غني صاحب خپل سینه م ورته ښکاره کړه چې راشئ که څوک ولایډه زما په خیال باید دا کم خلک هم چې دا خواهش لري چې مونږ به نور هم په دې راتلونکي وخت کې هم په دې خاوره په زور خپل یا د خپلو ګوډاګو حکومت راولو زما په خیال هغه ټول قوتونو د خپل هغه ټټو په سوري وتړي. مونږ د افغانستان ټول حکومت خو بار بار به مونږ څه ووایو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي چې خپل کور ته راغلي یو څه به مونږ شکریه ادا کړو خو بیا هم مونږ چې په تورخم راواوړېدو نو بیا چې کله مونږ جلال آباد ته ورسېدو هغې جلال آباد نه بیا مونږ په هلیکاپټر کې کابل ته راورسولو دا خبره په خلکو ډېره بده لګېدلې ده. مونږ ورته دا وایو چې دا مونږ ورته دا وایو چې دا خو د ښه دی دا اوس مونږ ته وښویله چې تا ته زور څه درکوي
دا مې د پلار نیکه وطن دی، دلته به زه بیا هم راځم، په دې هلیکاپټرو کې به هم ګرځم، دې حکومتونو کې به هم ګرځم. بیا دا پرون چې کم مراسم وشو هغې نه پس دا نوی منتخب شوی نایب صدر امرالله صالب سره هسې په لاره کې مخامخ شو، نو یو ملګري تصویر وویستو، هغې تصویر هم پې اور بل کړی دی. مونږ دا وایو ورته چې دا هغه ډېر وړوکی سړی دی، هغه نوکر دی، هغه خپلو مالکانو ته زیري لګوي. مونږ ورته دا وایو چې دا زما خپله خاوره ده، دا افغان قوم زما خپل قوم دی. ما مخکې په ټویټر باندې یو ټویټ کړی و، لوی غوبل یې ته جوړ کړی و، ډېر زیات زور یې ورکړی و. ما دا خبره کړې وه چې زه افغان وم، زه افغان یم، افغان به اوس هم جغرافیې بدلیږي، قومونه نه بدلیږي. هغې خبرې مې ډېر زیات زور ورکړی و، خو نن ورته بیا وایم چې افغان یم، او چې په نوم یې د دې ځمکې په سر باندې افغان اوسیږي، پاتې کیږي، که د دنیا په هر یو ملک کې هم وي، زه به هم دغه شانتې تعلق ورسره هم ساتم. تاله چې څومره اوس خو به ستا د زور هم ساتم ورسره، اوس خو ایله پته راته دا بعض نیم ټیم کې داسې عمل وکړي چې په خپله دغه کم کردار د ده پاتې شوي، هغه زمونږ دا ملګري ډېر تکړه دي، هغه بیا دا زړه تصویرونه هم راوباسي. نو پرون زما په دې تصویر چې هغې کم کیسې او کم بد رد ویل، نو زمونږ ملګرو ورپسې بیا هغه د نوجت سنګ سیدو، د سنیدې ولو، د عمران خان هغه تصویرونه راوویستل چې هغې په کرتارپور باندې وو، یا د دلته نه چې هلته کله شهباز شریف ځي او کله بل پرویز الهي ځي، یا کله باجوا ځي او هلته سیدو ته غاړه ورکوي. دا ټول تصویران زمونږ ملګرو ورپسې راوویستل. نو زه دا ورته وایم چې د پاکستان نه جنرال باجوا ځي یا د هلته نه سیدو راځي او هغوی یو بل له غاړه ورکوي، نو زه به امرالله صالح له خامخا ورکوم. ملګرو دلته ډېرې خبرې وشوې، زه تقریبا ټولې خبرې ملګرو وکړې، باره هغه ریپیټیشن هم خوند نه کوي. زه یقینا چې دلته د دنیا ټول قوتونه راغلي دي، هر سړی پکې خپله ټوکرۍ راوړې ده، هر سړی پکې خپله دوکانداري کوي، او د هر چا خپل مقصد هم دی. لکه څنګه چې هغه صاحب شاه صابر صاحب وایي چې داسې څوک نشته چې په دې ورانې کې لاس نه لري، داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي، نو داسې هېڅوک هم نشته چې کابل او پېښور به جوړوي، دا به موږ تاسو په خپله جوړوو. دې دپاره به موږ تاسو فعالیت ښیو، نوره به هم دا فعالیت سوا کوو، نوره به هم په دې سوسایټۍ کې کار کوو، نوره به هم د ملګرو ذهن سازي کوو، نوره به هم تنظیم مضبوطوو. موږ ولیدل چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ونیولی شو، نو کم اتفاق مظاهره په هغه وخت کې وشوه په ټول افغان وطن کې، د چترال نه ولا تر د بامیانه پورې په ټول افغان وطن کې چې څونه د اتفاق مظاهره وشوه، د افغانانو په د لنډ تاریخ کې دغه مې ته مثال نه ملاوي. دا
دا ډېره مهمه خبره ده. دا د دې عمل نه د هغه هم ټول قوتونه چې د 40 کاله په سټریټیجیک ډیپت پالیسۍ باندې تیر کړل چې کنې مونږ به د چا په لاس د کابل په تخت باندې حکمراني وکړو. دا د پاکستان جنرالانو هم دا خواهش ټول عمر په دې باندې خپلې پالیسۍ هم چلولې دي، منصوبې هم جوړې کړي دي. هغې ته هم یو پیغام د دې ټول عمل د لاسه میلاو شو. او دلته هم چې د چا په وهم او ګمان کې دا خبره وه چې زه به بیرته بیا ټوپک راولم، شاته به مې څوک مرسته هم کوي او زه به بیا د دې کابل په تخت قابض شم، هغې خلکو ته هم یو ډېر واضح پیغام ورکړو چې دا اوس ستا کار نه دی. د افغانستان د مستقبل فیصله به د افغانستان ولس کوي، دا ځوانان به یې کوي، دا پیغلې به یې کوي. مونږ باید په یو شي باندې دلته زما نه مخکې هم په دې باندې خبره وشوه چې په دې یو شي باندې خامخا ټول افغان قوم متفق شي چې د نن نه پس په جنګ نه کوو، د نن نه پس په جنګ نه کوو، چې په که هر رنګ په هر ټکي په هر مقصدي خو جنګ به نه کوو، د تشدد نه به کرکه کوو. او باید خټک صاحب همیشه یو خبره کوي، باید افغانان دا فیصله وکړي چې راتلونکي 1500 کاله پوره به مونږ ټوپک په لاس کې نه اخلو. دا فیصله که چېرې ټول افغان قوم وکړي نو زه دا ګڼم چې دا څونه هم قوتونه چې دلته اوس مخکې بیان شو، څوک په نه غواړي چې دلته تجارت وشي، څوک په نه غواړي چې افغانستان یو مستحکم ریاست جوړ شي، افغانستان ترقي وکړي. خو بیا هم مونږ به خپل باید چې د دې خبره تبلیغ هم وکړو، ټول قوم دا لوز وکړي، ځکه چې د دې نه بغیر مونږ سره زمونږ د بقا بله لار نشته. دا لوز به کوو ټول، خصوصا د دې پښتون ژغورنې غورځنګ د راوتلو سره مونږ ولیدل. ما یو څو ورځې مخکې یو ارټیکل لیکلو، په هغه کې هم دا خبره کړې وه چې دا اثر اوس د ډورنډ د کرښې د هغې غاړې ته هم رسېدلی دی او په ټول افغانستان خور شوی دی. د دې لارې اوس څوک نشي نیولی. نو هر څوک که منصوبې جوړوي، هر څوک که خپلې پالیسۍ جوړوي، باید چې د افغانانو د افغانستان بلکې لرو بر ټول افغان وطن د ځوانانو د بیداري په خپل نظر کې وساتي. دا بیداره ځوانان به د دې د لارې خنډ جوړېږي. زه په خیره کې بیا د ټولو ملګرو، مشرانو، ځوانانو ډېر زیات مشکور یم چې دلته هم راغونډ شول او دومره زیاته مینه یې راکړه. دا جنګ دا مبارزه څه د یوې ورځې مبارزه نه ده، دا ډېر اوږد مزل دی. په ځان به ساډوبیم نه راولو او ټیک ته جذبه، ډاکټر صاحب ډېره بنیادي خبره وکړه، جذبه پکار ده. د جذبې نه بغیر یو شی هم مخ په وړاندې نه ځي. دا خلک چې بیدار کړل همدې جذبې را بیدار کړل، خو بیا د دې جذبې نه مخکې بیا کار هم اخیستل پکار دی چې دا دې جذبې ته موږ تنظیمي شکل ورکړو. باید د هر کلي د هر ښار په لول ملګري تنظیمونه جوړ کړي او په مینیمم ایجنډا چې د جنګ مخالفت وکړو، د جنګ مخې ته به ودرېږو او هر هغه قوت چې غواړي چې په زور د ټوپک په زور په خلکو خپله خبره ومني، هغې مخنیوی به کوو. زه اخره کې بیا د درویش دوراني صاحب په دې څو شعرونو تاسو نه اجازت غواړم. دا همیشه وایم د دې ټولې فلسفې نچوړ دی پکې
چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي. او چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لاونګ شي. ډېره مهرباني، شکریه.